نو عزیزانو لرې کېږئ په وخت چېرته کوی ته ټوپ کوي یا چېرته سیند مین ته ځان وغورځوئ چې د ځمکې نه پناه شئ. حدیث کې راغلي دا د ځانه خبره نه ده. حدیث کې راغلي چې د فتنې او د فساد په دور کې به زما په امت داسې وخت راشي چې بطن الارض خیر من ظهرها، د ځمکې خېټه به دوی ته د ځمکې د پاس نه بهتري. یعنی مرګ به ولا د ژوند نه ښیي چې مړه شي. د آخر زمانې فتنې حدیث کې راځي چې هغې کې به جاذبیت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آخر زمانې فتنې هغې کې به مقناطیسي کشش وي، ته به ترې لرې کېږې، فتنې به دې ځان ته راکاږي.